زمونږ اجرې اخر اجرې د جوماتونه نه دي. ناصحه ګوتې مې نغمې ته د رباب پرېږده او په موده پس شو مخامخ وخت مو په لاس کې نشته. په موده پس شو مخامخ وخت مو په لاس کې نشته. یار وې دیدن وکړه حساب پرېږده کتاب پرېږده او چې لږې خاورې په سر باد کړي لږه ساه واخلي. چې لږې خاورې په سر باد کړي لږه ساه واخلي. لږ د کوڅې ته خپل سایل خانه خراب پرېږده. ګرانو اورېدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ جوړ به او د ژوند نه به خوندونه اخلی. زما تر څنګ دا وخت د ملکڼ د ادب دوه ځلنده ستوري ښاغلی زامن شاه زامن او عبدالکبیر عطا ناست دي. دا دواړه ښاغلي به موږ ته خپل شعرونه مو اوروي او د شاعرۍ په هکله به ترې موږ څه لږ ډېر تپوسونه هم کوو. اول راځم میلمه شاعر ښاغلي زامن شاه زامن پله، خو د دې نه مخکې درته یو یادګیرنه کوم. څوک چې هم زموږ دا پروګرام ګوري نو زموږ د چینل اواز ملکڼ ورسره لازمي سبسکرایب کړئ. مننه. زامن شاه زامن صاحب دا راته ووایه چې تاسو د خپلې شاعرۍ آغاز د کوم سن نه کړی دی او تر دې دمه مو څومره غزلې او نظمونه قطعې وغیره لیکلي دي؟ ډېره مننه اوداس صاحب په خپل چینل کې د وخت راکولو او ډېر خوږ ملګري عبدالکبیر عطا صاحب هم مننه کومه چې دلته راغلی او زموږ سره یې د ناستې را جوړ کړو. نو تاسو د شاعرۍ د سن خبره وکړه. زه فکر کوم چې کله زه په لسم کې وم نو د هغه وخت نه ما د شاعرۍ سره مینه پیدا شوه او کوشش مې شروع کړو چې یاره په خپله هم سړی شعر ولیکي. نو دغه د 92-93 وخو او د تعداد خو راته صحیح اندازه نشته دی، خو ممکنه ده چې داسې 400-500 غزلې او داسې څه نظمونه سندرې قطعات او مختلف اصنافو کې څه لږه ډېره نوره شاعري هم شته. ګرانو اورېدونکو وس نور زه او ستاسو ترمنځ خنډ نه جوړېږم او راځئ چې اوس د دې خوږ ژبې شاعر زامن شاه زامن نه غزلې هم واورو، شعرونه ترې واورو. بیا یو ځل مننه اوداس صاحب او یو دوه شعره به ووایم چې نه پکې ور لرمه نه یې دیوالونه شته دی، نه پکې ور لرمه نه یې دیوالونه شته دی، زما د زړه کور ته چې څوک راشي درانه یې ساتم او نیت مې د ښو دی چې د هر چا سره ښه وکړمه. نیت مې د ښو دی چې د هر چا سره ښه وکړمه، بدي مې دا ده بد په زړه اخلم په زړه یې ساتم. مننه. او د غزل شعرونه دي چې په کار مې نه دی د پردو لاسونو دنګ پټ کې، په کار مې نه دی د پردو لاسونو دنګ پټ کې، دنیا دې نه تړي زما په سر د جنګ پټ کې. مننه. او تاسو د ملکڼ سوکي ګواه اوسه زما په عظمت، د ملکڼ سوکي ګواه اوسه زما په عظمت، ما غورځولی ستا په پښو کې د پیرنګ پټ کې. مننه. او زه په دې خاوره د صدو نه خپل وجود لرمه، زه په دې خاوره د صدو نه خپل وجود لرمه، ما تل ساتلی سلامت د خپل فرهنګ پټ کې. او زما بېشماره اتلان زما نصاب کې نشته، زما بېشماره اتلان زما نصاب کې نشته، وخت به یږدي د دوی په سلې باندې ننګ پټ کې. او دلته کې هر یو رنګ زما دی خو زما د ویني، دلته کې هر یو رنګ زما دی خو زما د ویني، دلته دې دشتو هم زرغون کړو د سور رنګ پټ کې.
مننه. او په ویښه خوب وینمه زه د خپل احساس زامینه، په ویښه خوب وینمه زه د خپل احساس زامینه، جلال آباد ته وړم باچا له د ملنګ پټکې. عطا صاحب د غزل شعرونه دي چې وخت لکه سیماب کړي ناقلاره اندېښنه، چې وخت لکه سیماب کړي ناقلاره اندېښنه، په زړه کې مې شي ستړي انتظار اندېښنه. او راځه چې دواړه یو شو لکه جام او مازدیګر، راځه چې دواړه یو شو لکه جام او مازدیګر، راځه چې دواړه هېره کړو خمار اندېښنه. او ای عقله مړه پرېږده خوښ مې نه شولې بیخي، ای عقله مړه پرېږده خوښ مې نه شولې بیخي، په ځان دې سوره کړې د هوښیار اندېښنه. او اوس پوه شوم اضطرابه ستا په ډېره خاموشۍ، اوس پوه شوم اضطرابه ستا په ډېره خاموشۍ، زما په ذات کې ولې د هنداره اندېښنه. مننه. او غرور دې دی په حسن که هنر دې د غمزې دی، هنر دې دی په حسن که هنر دې د غمزې دی، ته سوې مؤمنه د دلداره اندېښنه. او د مرګ د فلسفې نه ژوند کې بله سمانه ده، د مرګ د فلسفې نه ژوند کې بله سمانه ده، د مرګ نه دې ونه شي ایمانداره اندېښنه. او زما د فکر ټاله زه چې سیل د اسمان وکړو، زه چې سیل د اسمان وکړو زامین، زما د فکر ټاله زه چې سیل د اسمان وکړو زامین به لیونی کړي زمیندار اندېښنه. د زامین شاه زامین نفس زه خپل ډېر ګران قدرمن ملګري عبدالکبیر عطا په له راځمه. او د هغه نه هم زما دغه پوښتنه ده چې تاسو د شاعرۍ آغاز د کله نه کړی دی او تر دې دمه هم څونه غزلې قطعې وغیره لیکلي دي؟ مننه اوداس صاحب چې موقع دې راله کړه او بیا دې د غره د لمن ته هم راغلي یو. نو تاسو کوم سوال وکړو نو د هغې خو دا جواب دی چې یاره ما خو تقریبا د 1988 یا 90 نه د شاعرۍ آغاز کړی دی او په شاعرۍ کې مې سیوا غزلې دي او داسې پکې نظمونه هم شته، قطعې رباعیانې پکې هم شته او تقریبا چې تر دې دمه مې 2 کتابه لیکلي دي. څپې د پاسه هم خو بهرحال تقریبا 2 کتابه لکه مکمل دي. زمونږ دا ملګری د لفظونو په جادوګر باندې یادېږي، نو راځئ چې د لفظونو د جادوګر د دې شاعر نه مونږه خپل یو څو خواږه شعرونه واورو. ډېره مننه. مننه اوداس صاحب. دا ته پرون ولیکله دا چا ویل چې زمون قام وده دی، دا چا ویل چې زمون قام وده دی، د بیدارۍ ښکاره دا ثبوت دی چې تل د ویښې مور نه زوی پټوي. زامین شاه چې وایي ګران هیڅ نشته دنیا کې خو لږ زړه کول پکار دی، ګران هیڅ نشته دنیا کې خو لږ زړه کول پکار دی، بیکاره مه کښېنه بس سناسه کول پکار دی. مننه جی. او د خو سره خو ښه کول بیا هم دومره ښه نه دي، د خو سره خو ښه کول بیا هم دومره ښه نه دي، ښه هغه دي د بدو سره ښه کول پکار دی. مننه جی مننه. او شعر دی چې ستایل د اننګو یوازې نه دي لیونیا، ستایل د اننګو یوازې نه دي لیونیا، دې خلکو ته د مینې ترجمه کول پکار دی. ستایل د اننګو یوازې نه دي لیونیا، دې خلکو ته د مینې ترجمه کول پکار دی. او ترخو خدا دنیا کړله د زهر زقم ډکا، ترخو خدا دنیا کړله د زهر زقم ډکا، خبره چې کوي نو بس خوږه کول پکار دی. ترخو خدا دنیا کړله د زهر زقم ډکا، خبره چې کوي نو بس خوږه کول پکار دی. او د نورو جنازو نه ضروری خبره داده، د نورو جنازو نه ضروری خبره داده، اول د نفرتونو جنازه کول پکار دی. مننه جی مننه جی. د نورو جنازو نه ضروری خبره داده،
اول د نفرتونو جنازه کول پکار دی او مننه چې په ګوټ باندې څه کیږي چې می جام تش کړی نه وي په ګوټ باندې څه کیږي چې می جام تش کړی نه وي نشه چې بیا کوي سم نشه کول پکار دی مننه جی او په هر کار کې عطا ستا خامخا به برکت وي په هر کار کې عطا ستا خامخا به برکت وي شروع یې د اوله په نامه کول پکار دی مننه او داسې ګرانو ملګرو دا و زمونږ دوه د ځلنده ستوري چې تاسو ته خپل خواږه شعرونه واورېده ساحل صاحب وایي پښتنو ډول او سرنا راوړی په اشر راوځی پښتنو ډول او سرنا راوړی په اشر راوځی د خپل وطن د نوم پریوتې استانه جوړوم او سایله بې د مینې نځي قافلې د ژوندون سایله بې د مینې نځي قافلې د ژوندون اوس به هر چا نه دې د مینې دیوانه جوړوم دا تاسې به د زامن شاه زامن صاحب په وینا به درته زه دا څلور شعر ووایم دا نن په میخانه کې چې په جام دی را نسکور ساقي دا نن په میخانه کې چې په جام دی را نسکور ساقي دا به لګوي سبا زما په لمن تور ساقي او مکوئ انکار ننې په مخ کې د ملاس کما مکوئ انکار ننې په مخ کې د ملاس کما اخلي مې د جوبل زړه د امانه اور ساقي او هغه شکماران زمونږ نه شوکه په رڼا کوي عطا صاحب هغه شکماران زمونږ نه شوکه په رڼا کوي مونږ چې ساتو دلته کې بچا کلی او کور ساقي او د آخري شعر دی چې خس چې تصور پکې زما د رهبر نشته دی خس چې تصور پکې زما د رهبر نشته دی نه زما په دغه قافله کې یو ګام نور ساقي ډیره مننه